د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا غرمه 12 بجې د زمبابوې په خلاف لومړۍ ټېسټ سیالي ترسره کړي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ 3 شل اوریزه، 3 50 اوریزه او 2 ټېسټ سیالۍ پلان شوې چې داسې د شل اوریزو او د 50 اوریزو لوبلړۍ افغانستان لوبډلې وګټل. سبا به یو ځل بیا د زمبابوې لوبډلې سره په ټېسټ لوبو کې سره مخ کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې د زمبابوې په خلاف 2 ټېسټ لوبو ته لوبډله اعلان کړله چې په دغه لوبډله کې راشد خان ته هم چانس ورکول شوی دی، خو راشد خان بیا نیدرلند ته تللی دی، نه غواړي چې په لومړۍ ټېسټ لوبه کې د افغانستان لپاره سیالي ترسره کړي. د ده پر ځای باندې ځوان لوبغاړی علي محمد غضنفر نن د کرکټ بورډ د خوا اعلان شو چې په 2 ټېسټ سیالیو کې به د زمبابوې لوبډلې سره لوبېږي. دغه کال د افغانستان د لوبډلې د بریا ډک کال و چې د 2024 کال کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېرې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړلې چې ډېر سیریزونه یې وګټل. یعنې په 2024 شل اوریز نړیوال جام کې هم د افغانستان لوبډلې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړلې چې تر نیمه پایلوبې پورې یې لاره پیدا کړل. انشاءالله د دغه کال په وروستیو لوبو کې به هم د زمبابوې پر وړاندې ښه سیالي ترسره کوي. انشاءالله بریا به د افغانستان وي.